سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب ما نن زه په پېښور پوهنتون کې موجود یم په پښتو اکیډمۍ عبدالقادر خان پښتو اکیډمۍ کې موجود یم. نن دلته پښتون سټوډنټ فیډریشن ملګرو د اجمل خټک بابا په دین باندې یو پروګرام را جوړ کړی دی. مختلف ملګري به راځي په دې کې به خپل کلامونه پیش کوي او اجمل خټک بابا ته به د عقیدت پرځونې هم پیش کوي. نو زه چې کوم ملګري هم راځي زه تاسو ته غواړم چې د هغې کلامونه او د هغې شاعري زه تاسو ته ریکارډ کړم او تاسو ته در واورم. امید دی چې دا کلامونه به ستاسو خوښېږي. څومره ملګري چې راځي دلته شرکت کوي نو د یو کلام به زه ریکارډ کوم او تاسو مې د خپل یوټیوب د لارې دراوړم. امید دی چې دا به ستاسو خوښېږي. واخلا باچا خانه د خوشحال د کور قلم ملنګ واخلا باچا خانه د خوشحال د کور قلم ملنګ سر کفن کے تالا درزی ستا پشان ملنگ ملنگ واخلا باچا خانہ تو خوشحال دکور قلم ملنگ سمر ناز ولے احتجاج لکما شم کوي خاورو کیو دشو د حالاتو ستړی تنگ ملنګ وګورې په لاس کې د تاریخ د جبر تبر تا مړ شو د بېننګا پښتنو سره په ننګ ملنګ غاړه کې مې پروت دی لکه قرض د پښتون وطن څنګه یې ادا کړم په مینا کې لونګ ملنګ واخلا باچا خانه د خوشحال د کور قلنګ ملنګ بویه چې څوک بیا راواخلي دا کچکول او دا رباب بویا چې په دې کوڅو براشي په غورځنګ ملنګ مورک اسلام آباد شغټ غټ خلک په پیسو اخلي سرو سپینو بدل نکړو پرنګ دا غنم رنګ ملنګ خلک څو خيار دی د لمبو په سوري خوب کوي نشتا پرنا پسې د مینې او پتنګ ملنګ واخلا باچا خانه د خوشحال د کور قلنګ ملنګ خلکو روغې وکړې تورابان سرا په تور شپه پاتې شو سوالی سوالی پاگل پاگل په جنگ ملنګ ماته د غلام وطن ګستاخې هوا داوي زار شم د باغی باغی پښتون پښتون خوش رنگ ملنګ هلتا کې د وینو ډنډو دلتا ګل په واور کې یو سپرلی او دو ګلابان په وینو رنګ ملنګ واخلا باچا خانه د خوشحال د کور قلنګ ملنګ سره ډولې او سره جنجال او چغې د الا الا خوب وینم چې خیږي په جنت کې په پالنګ ملنګ مانا د کابل ګلونه مغواړې وینې وینې خاورې براټولې کم یا خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې براټولې کم او زبا د غیرت چغه د بانګ په شان دی وایما کلی په بشر دی د پښتو د نشي بنګ ملنګ واخلا باچا خانه د خوشحال د کور قلنګ ملنګ واخلا باچا خانه د خوشحال د کور